طالبان وایي چې د هلمند ولایت د سنګین په ولسوالۍ کې د یوې تاکتیکي چاودنې پر مهال 18 تنه ځانګړي کمانډو ځواکونه وژلي دي. طالب ویان قاری یوسف احمدي ویلي چاودنه د یادې ولسوالۍ د حاجي امین اکا د شیلې په سیمه کې نن ماسپښین د 215 قلي اردو د 2مې لیوا پر مهمې پوستې چې تازه ورته کمانډویان راغلي وه ترسره شوې ده. نوموړي ویلي دغه تاکتیکي برید کې د یادې پوستې 4 شوبلې تخریب او د مهمو قومندانانو په ګډون 11 تنه کمانډویان وژلي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي دغې پوستې ته د تونل له لارې چاودېدونکي توکي رسول شوي وه چې د پوستې په داخل کې انفجار ورکړ شو او پوسته په بشپړ ډول له منځه تللې ده. تر اوسه د هلمند ځایي چارواکو او د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو په دې هکله کوم سپیناوی نه دی کړی. اسدالله افغان د خپلواک تلویزیون همکار.